په خوب کې اور لیدل. که تا هم کله دا خوب لیدلی وي نو دا ویډیو ضرور تر پایه وګوره. دا خوب یوازې یو ویرونکی تصویر نه دی، دا ممکن یو الهي پیغام وي. خوبونه زموږ د ژوند یو اسرارناکه برخه ده، یو له هغو خوبونو څخه چې خلک یې بیا بیا یادوي د اور لیدل دي. خو د اور لیدل څه معنا لري؟ دا اور موږ ته څه وایي؟ که تا خوب کې اور ولید خو ویرېدلی وي، دا ښایي ستا په ژوند کې د یو غټ مشکل یا ګواښ اشاره وي، خو ته به له هغې څخه خلاص شي. که ته اور بلوي، دا ممکن دا معنی ولري چې ته به په کور، دوستانو یا ټولنه کې یو ناورین ته لاره خلاصوي، لکه فتنه، جنجال یا یوه شخړه. که اور کور ته ورګډ شوی وي، دا د کورني اختلاف، توندخویۍ یا یو ناورین نښه ده. که اور خلک یا څیزونه سوځوي، دا د ستر خطر یا الهي عذاب اشاره ده. یو خبرداری دی چې عملونه مو وګورئ. که ته په خپله اور کې خو نه سوځي، نو دا یو غټ امتحان دی، خو الله به دې له هغې وساتي، خو احتیاط ضروري دی. د ابن سیرین رحمت الله علیه له قوله په خوب کې اور اکثره د عذاب، فتنې یا دینی خطاګانو اشاره ده. خو که اور د رڼا لپاره وي، دا بیا د هدایت نښه ده. نو که ته هم خوب کې اور وینې، مه ویرېږه، خو دا یو خبرداری ګڼلی شي. خپل نیت، خپل عمل او خپل راتلونکي ته وګوره. له الله پاکه مرسته وغواړه او توبه وکړه، ځکه دا خوبونه بې معنا نه وي. که ته هم د خوبونو د تعبیر علاقه لري، دا چینل سبسکرایب کړه او دا ویډیو نورو سره هم شریکه کړه. موږ هره اونۍ 4 یا 6 نوې ویډیوګانې راوړو چې ستا د ژوند لپاره ډیر ارزښت لري.